د لویه بخښونکي خدای په نامه د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د 10م لوست په وړاندې کولو سره ستاسې په درنۍ چوپړ کې څرنګه چې په تېرو درسونو کې مو د کمپیوټر د بېلابېلو برخو سره هغه لومړني معلومات مو ترلاسه کړل او لږ څه پېژندنه مو له کمپیوټر سره ترلاسه کړه. نن غواړم تاسې ته په کمپیوټر کې د نوې ژبې د انسټالولو طریقه در وښیم. ځکه کله چې مونږ کمپیوټر کې وینډوز کوو او کمپیوټر کې مثلا وینډوز مو وکړو راغلو کمپیوټر کې کار اخلو، مثلا زموږ او تاسو ژبه پښتو ده یا مثلا دري ده، مونږ غواړو په دري یا پښتو باندې لیکلو کو. نو په کمپیوټر کې معمولا دري او پښتو ژبې یا نورې ژبې لکه عربي یا اردو یا چینی هر ژبه چې هغه په کمپیوټر کې انسټال نه وسی، ځکه اکثرا کارونه چې دي د انګریزانو انګلیسیانو همداراز امریکایانو لخوا شوې ده، نو معمولا په کمپیوټرونو کې انګلیسي ژبه وي. نو که چیرې تاسې اړتیا لرئ چې پښتو دري یا نورې ژبې پکې انسټال کړئ، دا څنګه انسټالیږي؟ د دې طریقه داسې ده چې تاسې به لاړ شئ کنټرول پنل ته. کنټرول پنل کې تاسې کولی شئ دلته د دې څخه هم خلاص کړئ. په ډیسکټاپ مخ کې دغه د کنټرول پنل نښه ده. که چیرې په د ډیسکټاپ مخه کنټرول پنل نه وسی، دغلته په سرچ کې کولی شئ یا مثلا په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته په سرچ کې ولیکئ کنټرول. دلته وګورئ کنټرول هم چې ولیکئ کنټرول پنل خپله درته راځي، د دې څخه هم خلاصولی شئ. کله مو چې کنټرول پنل خلاص کړ، تاسو دغه صفحه خلاصیږي. که چیرې مثلا دغه ایکنونه ستاسو په کمپیوټر کې کم ووسي، نو پوه شئ چې تاسو دغلته اړتیا لرئ چې دلته تاسو ته کټګري انتخابي په دغه شکل ووسي معمولا کمپیوټرونو کې. نو که چیرې په دې شکل دلته ډېر ایکنونه نه وي، دا چې کوئ دلته راځئ لارج ایکنس انتخابوئ. دغه ټول ایکنونه ټول کنټرول پنل کې چې کومې چارې ترسره کېږي تاسو درښودل کېږي. په وینډوز 7 وینډوز 8 او معمولا نور وینډوزونو کې تاسو په ریجن اینډ لینګویجز دغلته وګورئ یوازې ریجن لیکل شوی، ریجن اینډ لینګویجز باندې کلیک کوئ. دلته تاسو ته بله صفحه خلاصیږي، هلته کولی شئ له هغې لارې دلته نور اپشنونه وي په هغه باندې کلیک کوئ. اډ لینګویجز باندې ځئ، په لینګویج برخه باندې بیا اډ لینګویج اډ نیو لینګویج باندې کلیک کوئ، پښتو پکې پیدا کوئ، انسټالوئ. خو دا وینډوز 10 له دې لارې نه کېږي. کولی شئ په لنډه توګه دلته وګورئ انګلیسي لیکل شوی دی، یعنې د انګلیسي ژبه اوس په کمپیوټر کې شته. زه په دې باندې کلیک کوم. که په عادي حالت کې دغه فارسي او پښتو نه وسی، دلته یوازې انګلیسي، خو ما چې پښتو او فارسي ځان لپاره انسټال کړی اړتیا لرم ورته، دا ماته راغلی. فرض وکړئ تاسو دا نه لرئ، دغلته راځئ لینګویج پریفرنسز باندې، په دې باندې کلیک کوئ. کله چې مو دلته کلیک وکړ، بیا هم درته وایم په یاد مو وي چې دا وینډوز 10 ده، زه په وینډوز 10 کې فلحال تاسو لپاره کار کوم. کله چې مو دلته کلیک وکړ، راځئ اډ لینګویج باندې کلیک کوئ. اډ لینګویج باندې کلیک مو وکړ، کومې ژبې ته اړتیا لري، مثلا زه ورته یم چې پښتو. دلته وګورئ پښتو ماته راغی. پښتو پاکستان یعنی پاکستاني پښتو هم دلته شته. یا مثلا عربي ته ضرورت لري، څه ورته لیکي عربیک. دلته وګورئ العربیه جزیره او بحرین مصر بېلابېل عربي ژبې تاسو ته کیبورډونه دلته تاسو ته درښایي. مثلا په هغه باندې کلیک کوئ، کومه ژبه مثلا دغه عربي تاسو ته وایي، نیکسټ ورته وایي انسټال. ګوره یو ار کرنټلی آفلاین، یعنی تاسو انټرنیټ لري. نو په همدې توګه کولی شئ چې په خپل کمپیوټر کې نورې ژبې هم انسټال کړئ. او دا زموږ د نننۍ لوست چې د ژبې انسټالولو ته مو ځانګړې کړې وه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. البته بیا هم یادوري کوم چې وینډوز 10 کې لږ سهولتونه ایجاد شوي دي، همداراز په وینډوز 11 کې تر دې لا زیات سهولتونه شته، 12 کې به تر هغې لا زیات سهولتونه ووسي. نو مخکې مې هم یادونه وکړه چې په ریجن اینډ لینګویج کې د وینډوز 7 وینډوز 8 کې هلته کولی شي اضافه کو، په وینډوز 10 کې دغه اسانه تګلارې ده. نو په همدې توګه خپل د کمپیوټر د بنسټونو سیریز یا کورس ته هم د پای ټک ږدو، ځکه که څومره هم د کمپیوټر بنسټونو په اړه وغږیږو، علم خپله دریاب دی او د کمپیوټر علم هم ځانته یو بیل دریاب دی، یعنی نه خلاصیږي. نو دا د کمپیوټر بنسټونو کورس مو د دې لپاره ځانګړی کړی یا د دې لپاره مو پیل کړی چې حد اقل هغه ابتدایي اشنایي له کمپیوټر سره تاسو پیدا کړئ. نو که چیرې یو لږ څه بلد شوي اوسئ، نو کولی شئ لا ډېرې لارې شته. زموږ خپل یوټیوب چینل دی، نور یوټیوب چینلونه دي، کولی شئ د هغو لارې نور پروګرامونه پکې زده کړئ. او کمپیوټر یو بیل فرصت دی په اوسنۍ پیر کې
په اوسنۍ نړۍ کې خدای تعالی دې وکړي چې تاسې ترې په ښه توګه استفاده وشئ کولی او خپل هغه د خوښې فیلډ پکې پیدا کړئ، هغه وڅارئ، هغه تعقیب کړئ، په هغه کې ځان پروفیشنل کړئ، انشاءالله ښې دندې به ستاسې په انتظار کې اوسي. خدای تعالی دې وکړي چې بریالي اوسئ او ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ. تر بیا ښې چارې.